افغانستان کې د انټرنیټ بیې د کمولو ژمنه وشوه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د دغه وزارت او د مخابراتي چوپړونو د تنظیم ادارې یا اترا هڅو په پایله کې ځینو مخابراتي شرکتونو ژمنه کړې چې د انټرنیټ بیې کمې کړي. د افغانستان د مخابراتي چوپړونو د تنظیم ادارې یا اترا مشر عمر منصوري انصاري د مخابراتي شرکتونو له استازو سره په ګډې خبرې غونډې کې وویل شرکتونو سره په دې هم کار کوو چې تا په د چوپړونو پر کیفیت او کمیت دواړو اغیزه ولري. اترا او حکومت غواړي د چوپړونو بیې راټیټي او کیفیت یې لوړ شي. له مخابراتو شرکتونو سره بحثونه لا هم روان دي. په دغه خبري ناسته کې د یو شمېر مخابراتي شرکتونو استازو له 30 نه تر 50 سلنو پورې د انټرنیټي بیو د راټیټولو خبر ورکړ. وروسته له هغه چې افغان حکومت ډیری دولتي ادارې رخصت کړي او په ځینو ښارونو کې په ګرځېدا محدودیتونه ولګول شول، د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د انټرنیټ د بیو د کموالي لپاره کمپاین پیل او د ښه کیفیت انټرنیټ غوښتنه یې وکړه. اوس په هیواد کې ټول پوهنتونونه، ښوونځي او د روزنیز مرکزونه د کرونا وایرس د خپرېدو له امله تړل شوي او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو خبر ورکړی چې له لرې واټنه د زده کړو برابرولو هڅې کوي، هغه کار چې انټرنیټ له لارې شونی دی. د دولتي او نادولتي ادارو ډیری کارکوونکي هم د قرنطین په موده کې له لرې یعنې له کوره کار کوي. د مخابراتو وزارت چارواکي وایي د کرونا وایرس له پراخېدو د نړۍ په کچه د ډیر انټرنیټ کارکوونکي له امله ممکن په لنډ وخت کې د انټرنیټ کیفیت ښه نشي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 22 میلیونو ډیر سیم کارتونه فعالیت کوي او د انټرنیټ کارکوونکو شمیر شاوخوا 14 میلیونو ته رسیږي. خو په افغانستان کې د انټرنیټ بیې د سیمې په کچه له ټولو هیوادونو لوړې دي. په روانو ورځو کې چې ډیر دولتي او خصوصي دفترونه د کرونا وایرسو د پراخېدو مخنیوي په موخه تړل شوي او د ادارو ځینې کارکوونکي اړ دي له کورونو کار وکړي. انټرنیټ تر بل هر وخت اړتیا ډیره شوې ده. ملګرو، دا زموږ تازه خبر د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.